طالبانو ته له امریکا څخه څومره نظامي تجهیزات پاتې دي؟ آیا سیمه کې څوک دومره نظامي تجهیزات لري؟ جزئیات هم دغه ویډیو کې وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. له افغانستانه د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته د میلیارډونو ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات ترې پاتې دي. CNN په یو راپور کې ویلي چې امریکا تیر کال له افغانستانه ووته، خو د وتلو بهیر د ناسم مدیریت له امله په افغانستان کې د 7.12 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات پرېښي دي. سرچینې وایي چې په دې وسلو او مهماتو کې جنګي الوتکې، ټانکونه، موټرونه، وسلې، مهمات او له ځمکې، هوا ته وسلې شامل دي. سرچینه کاږي چې امریکا له 2000 بیا تر 2020 کال پورې افغان پوځ ته د شاوخوا 13 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات ورکړي دي، خو د پینټاګون وروستی راپور ښایي چې د 7.12 میلیارډ ډالرو په ارزښت وسلې او مهمات دمګړۍ د افغانستان د نوي حکومت په واک کې دي، چې پکې زغروال ټانکونه، جنګي او ترانسپورتي الوتکې او ډیر شمیر نور پرمختللي وسلې طالبانو ته پاتې دي، چې د نړیوالو رسنیو د راپورونو له مخې ان په سیمه کې یو شمیر هیوادونه د طالبانو په څیر پوځي وسایل او تجهیزات نه لري. په راپور کې راځي چې امریکا دمګړۍ د یادو وسلو د له منځه وړلو او یا بیرته راوړلو لپاره کوم پلان نه لري، خو تر دې وړاندې د امریکا پخواني ولسمشر ټرمپ ویلي و چې د بایډن لخوا طالبانو ته د نظامي تجهیزاتو پرېښودل خیانت دی او امریکا به یوه ورځ بیرته افغانستان ته ورګرځي ترڅو خپل تجهیزات یا ویجاړ او یا هم بیرته یوسي. په همدې حال یو شمیر هیوادوال له طالبانو غوښتنه کوي چې د نظامي تجهیزاتو سمه ساتنه وکړي او ګاونډیو ته د قاچاق کولو مخه ونیسي، ځکه د داسې تجهیزاتو بیا ترلاسه کول خوب او خیال دی. ګرانو لیدونکو، تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ خپل نظر مو کمنټ کې راسره ولیکئ او د نورو ویډیوګانو لپاره هم سبسکرایب کړئ.